یو کلام به درسره زه شریک کړم. لکه د کلام مطلب دا دی چې د دنیا هر شی چې دی نو دا فنا کېږي که نه، فاني دی. نو په دې مې یو کلام لیکلی دی، که د وخت ډېر ډېر غټ غټ خلک خو هغه هم د وخت سره لکه د خاورو سره خاورې شي. په هغې مې دا یو کلام لیکلی دی چې خاورې د وختونو د بوتانو په سر پرېوتې، مرګه چې د وخت د خدایانو په سر پرېوتې. مننه. خاورې د وختونو د بوتانو په سر پرېوتې، مرګه چې د وخت د خدایانو په سر پرېوتې. هغه د شیطان وسوسه، هغه د خلیل ګزار، هغه د شیطان وسوسه، هغه د خلیل ګزار، نن کمرې هم د شیطانانو په سر پرېوتې. مننه. نو بیا فرعون کې هیڅ طاقت د خدایۍ نه و، نیله چې د وخت فرعونیانو په سر پرېوتې. یو الله رسول منو، تقسیم په جماعتونو یو، دین شولې فرقې د ملایانو په سر پرېوتې. مننه. یو الله رسول منو، تقسیم په جماعتونو یو، دین شولې فرقې د ملایانو په سر پرېوتې. دلته د فاسق کې وي هر څوک د بزرګۍ قصې، خټې د تهمت د راهبانو په سر پرېوتې. مننه. دلته د فاسق کې وي هر څوک د بزرګۍ قصې، خټې د تهمت د راهبانو په سر پرېوتې. تخت د شاهجهان ګوره د خلقو تماشه شوله، مره چې د وخت د بادشاهانو په سر پرېوتې. مننه جي. جام د محبت کیسه بېخوده لیونی شومه، ځکه مې تسبیح د زاهدانو په سر پرېوتې. هر کاسب مې ستړی دی په 2 وخته ډوډۍ پسې، ټولې روپۍ سود شوې د خانانو په سر پرېوتې. مننه جي. هر کاسب مې ستړی دی په 2 وخته ډوډۍ پسې، ټولې روپۍ سود شوې د خانانو په سر پرېوتې. هغه د ادم تخلیق او هغه د شیطان حسد، هغه شان یېرې د حاسدانو په سر پرېوتې. مکه و سهره د تقدیر او د قسمت ګیله، مکه و سهره د تقدیر او د قسمت ګیله، تیږې وې زموږ د یتیمانو په سر پرېوتې. ډېره مننه جي. مکه وه، مننه جي. مکه و سهره د تقدیر او د قسمت ګیله، تیږې وې زموږ د یتیمانو په سر پرېوتې.